چې ګوره هر سړی دا وایي چې زه د الله ته نږدې شم او الله رب العالمین ته دې زما قرب حاصل شي، نو چې الله ته سړی نږدې شي دی په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب دی. اوس د الله د نزدېکت دپاره په دې دنیا کې تا باندې اعمال فرض دي. دا تاسو چې جمعې مونځ له راغلی قسم په خدای زما خو خپل مقصد دا دی انشاءالله ستاسو هم وي چې موږ نه الله راضي شي، موږ الله ته نږدې شو. د ټولو دا مقصد دی. ګینې دا چې څومره تاسو د جومات کې ناست یې یاره ما خو راپسې چوکه نه ده راغشته، نه ده پسې ما ټوپک راغشی، زیارګل لاله هغه دی د هغې پانزو نه راغلی دی، اجي ګل دا دی د پیښور نه راغلی دی، وحي ګل دا بل زمونږ ملګری دا دی اوس دغه شوي زه د چکدرې نه راغلی. دا تاسو چې راغلی خو یو مینه او محبت راوستی یې دې دپاره چې الله زما نه راضي شي، د الله رضا زه حاصله کړم. ورونو موږ ټول دا مقصد دی چې موږ الله راضي کو په داسې طریقه راضي کړي چې الله موږ نه راضي. اوس د الله د رضا دپاره به ته کارونه ګورې چې د الله مانه په څه راضي شي، نو د الله اطاعت او د الله بندګي. اوس دې بندګۍ کې الله رب العالمین وي چې ته سم ماته رانږدې شي، نو د دې دپاره الله رب العالمین بعضې وخت د دې خپل رحم او د کرم انتها کړې ده، او هغه انتها یې دا کړې ده چې یاره زه د خپل بندګان ځان ته رانږدې کړم، چې ځان ته رانږدې کړم د دې دپاره الله بعضې میاشتو له ډېر لوی فضیلت ورکړه، مقام یې ورکړه. نو په هغې کې د رمضان المبارک دا میاشت راځه. او ما ته وګورئ دا یو خبره نن ځان سره یوسئ او په دې باندې سوچ او فکر وکړه، دا به له ډېره لویه فایده درکړي. ما ته وګورئ د رمضان المبارک دا میاشت کو تا په عبادت تېره کړه او په صحیح بندګۍ دې د الله تېره کړه او ځان دې پکې د ګناه نه وساته، او چې څه د رمضان المبارک کم معمولات دي دا تا په صحیح طریقه وکړه، نو ما ته وګوره د رمضان المبارک څومره وخت وي؟ یو میاشت وي که نه؟ یو میاشت وي، او باقي زمونږ په کال کې څو میاشتې جون دي؟ 11 میاشتې. د رسول الله مبارک د طرف نه چې په کوم منبر زه ناست یم، تاسو هم چې دا څومره ناست یې دې کې به اکثر کسانو اودس هم کړي او بعضې به غسل هم کړي، او ما هم الحمدلله غسل کړی دی، پاکې جامې مې دا دی چولې وینې. زه راته د الله په ذات قسم خورم دا خبره ډېره د غور ده او دا خبره ډېره د فکر ده، او قسم دې کو دا یو خبره تاسو نن یوړه نو انشاءالله وتعالی دنیا هم کامیابه ده او آخرت هم کامیاب دی. دا یو خبره کوم یوړه کو د رمضان المبارک دا میاشت تاسو په صحیح طریقه عبادت وکړه او ځان هم پکې د ګناه نه وساته، ځان هم پکې د ګناه نه وساته او الله ته هم ځان نږدې کړه، نو والله بالله ثم تالله ډېر لوی قسم مې راته وخوړه چې د دې یو میاشت د برکته به دا 11 میاشتې په تا الله په عبادت تېرې کړي. دا ډېره لویه خبره ده، دا ډېر د کمال خبره ده یار. دا رمضان المبارک چې الله دا دومره لوی مقام ورکړی دی او دا دومره لویه مرتبه ورکړې ده، د دې غټه وجه دا ده چې د دې یو رمضان المبارک د میاشتې به ستا د کال 11 میاشتې په عباداتو تېري، خو که دا دې په صحیح طریقه په عبادت راوسته، خو دې کې د صحیح طریقه باندې د الله بندګي وکړه، خو دې کې د صحیح طریقه باندې د الله عبادت وکړو او الله ته دې ځان نږدې کړو، نو د دې یو میاشتې د برکته به باندې سالم کال الله په عبادت تېری. رونو دا ډېره لویه خبره ده، دا ډېره لویه خبره ده. نو د دې د وجې ګوره الله وی تاسو ما عبادت نه پیدا کړی، د رسول الله مبارک هم دا سوچ و دا فکر و دا مقصد و دا کوشش و چې دا زه به بندګان الله ته ورنږدې کړم، الله ته ورنږدې ګوره د دې دپاره. نو د دې دپاره الله دا یو میاشت راوسته چې تاسو دې کې الله وی ما ته رانږدې شوې که نه او په صحیح طریقه رانږدې شوې او ځان هم د ګناه نه وساته، نو زه به راباندې دا 11 میاشتې په عبادت تېرو. نو د دې لپاره الله رب العالمین څه چل وکړو ګوره دا څومره لوی آفر انشاءالله دا به ټول زه د رمضان المبارک په جمعو کې بیانوم، خو الله څه چل وکړې د ټولو نه عظیم ستاسو په جبه کې د ټولو نه عظیم چې کم یو پیکیج یې موږ له راکړو هغه دا راکړه سجانه چې ستا نفل چې ته کم نفل کې په رمضان کې دقه نفل یې راله په فرضو بدل کړه، د فرضو ثواب به الله ورکوي. او فرضو غره څه چل وکړو دا یو جمعې مونږ له راغلي انشاءالله بله جمعه خو څو یې کو رمضان وي، خو کیدای شي د خالي په ورځ روژه شي،
خو بل د خالی په ورځ چې کوم ته مونځ کې هغه یو فرض نو هغه په اویو باندې بدلیږي. نو د رمضان المبارک د وجې ستا هغه یو عمل فرض په اویو باندې بدل کړ او نفل یې راله په فرضو بدل کړ. یاره د دې نه لوی مقام او د دې لویه مرتبه کماته دا ډېر لوی مقام دی. دا ډېر نو زما عزتمند ورونو موږ به پوره کوشش دا کوو چې د رمضان المبارک دا میاشت دا موږ د الله په عبادت تیره کړو، دا موږ د الله رب العالمین په بندګۍ باندې تیره کړو. نو انشاءالله سالم کال به را باندې الله په عبادت تیر کړي.